اسلام، قرآن او حدیث. تقریبا 1400 کاله مخکې راغلي څیزونه. انسانیت سفرونه نن هغه رقم نه کوي څنګه چې 1400 کاله مخکې کېدل. انسانیت روابط هغه رقم نه ساتي څنګه چې 1400 کاله مخکې ساتل کېدل. موږ چې کوم علم 1400 کاله مخکې درلودل، نن د هغې نه ډېر ښه علم موږ لرو. کومه ټکنالوژي چې موږ 1400 کاله مخکې درلودله، نن د هغې نه ډېر ښه ټکنالوژي لرو. نو داسې یو زمانه چې د تېرو وختونو نه ډېر مختلفه ده، چې یو ډېر پرمختللې او عصري زمانه ده. داسې یو کتاب چې 1400 کاله مخکې نازل شوی، آیا هغه موږ نن په خپل زندګۍ کې عملي کولی شو؟ ښکاري داسې چې دغه یو عاقلانه فیصله نه ده چې 1400 کاله مخکینی کتاب په 2026 کې موږ نن عملي کوو په خپل زندګۍ کې. آیا دا خبره صحیح ده که نه؟ راځئ د ډاکټر ذاکر نایک نه واورو. زما یو ملګری وایي ولې په دې 21مه پېړۍ کې تاسو لوی خدای باور لرئ؟ په دې عصري دور کې ساینس او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی، نو بیا ولې باید په خدای باور ولرو؟ تاسو باید په خدای باور ونه کړئ، هغه کار وکړئ چې د انسانانو لپاره غوره وي. ورور د خپل یو ایتیست ملګري لخوا پوښتنه وکړه چې د ساینس او ټکنالوژي په دې دور کې ولې په خدای باور ولرو؟ پوهیږئ ولې نه یوازې یو ښه انسان اوسېږئ؟ وروره، لومړی کار چې زه به یې وکړم هغه دا دی چې ستا ملګري ته به زه مبارکي ووایم. ولې؟ ځکه چې له بده مرغه ړوند باور لري. هغه هندو دی ځکه چې پلار یې هندو، هغه عیسوي دی ځکه چې پلار یې عیسوي و. ځینې خلک مسلمانان دي ځکه چې پلار یې مسلمانان دي. ستا دا ایتیست ملګری فکر کوي هغه به یو له مذهبي کورنۍ څخه راغلی وي، خو له دې سره موافق نه دی چې هغه خدای چې د دې مور او پلار یې مني، هغه دا نه مني چې دې ته خدای وویل شي. نو زما د مبارکۍ دلیل دا دی چې هغه د اسلامي کلمې لومړۍ برخه وویله چې هیڅ خدای نشته. یوازینی کار چې زه یې وکړم هغه دا دی الا الله ثابت کړم، مګر یوازې الله چې ان شاء الله زه به یې ثابته کړم. نو د دې کس په وړاندې زما نیم کار شوی دی. د دې په مقابله کې چې نور غیر مسلمه دي، لومړی زه باید هغوی ته ثابته کړم چې دا خدایان چې دوی پې باور لري دا ټول دروغجن دي، او بیا ورته د الله سبحانه وتعالی په اړه ثبوت ورکړم. دا غیر مسلم یو ایتیست یعنی ملحد دی. زما نیم کار شوی دی. هغې د اول نه د اسلامي کلمې اولنۍ برخه ویلې ده چې هیڅ خدای نشته یعنی لا اله. یوازینی کار چې زه باید وکړم هغه الا الله دی، یعنی چې صرف الله. اوس چې تا ویل چې زما ملګری په ساینس او ټکنالوژي باور لري او نړۍ پرمختګ کوي، زه به له ایتیست څخه یو پوښتنه وکړم چې فرض کړه یو ماشین دی، د هغه مخې ته راوړل شي، هغه په نړۍ کې هیڅ چا نه و لیدلی اول، او که ستا نه ملګري پوښتنه وشي چې لومړنی کس به څوک وي چې د دې ماشین د کار کولو طریقه درته وښایي چې په نړۍ کې هیڅ چا دا ماشین اول نه دی لیدلی، اولنی کس څوک دی؟ او هغه به ځواب درکوي چې جوړونکی، یا به وایي اختراع کوونکی، پیدا کوونکی یا جوړونکی. هر څه چې خو هغه به تقریبا داسې یو څه وایي، یا پیدا کوونکی، جوړونکی، تولیدونکی، اختراع کوونکی، هر څه چې وي تقریبا همدغسې به وي. او دویم کس به هغه څوک وي چې جوړونکی یا اختراع کوونکی ورته ویلي وي د هر څه، هغه به دویم کس وي. خو اولنی کس هغه به پیدا کوونکی، جوړونکی یا اختراع کوونکی وي. دا ځواب په خپل ذهن کې وساتئ. بیا ترې بله پوښتنه وکړئ چې زموږ کائنات څنګه پیدا شول؟ نو هغه به درته وایي چې نن ساینس پرمختګ کړی دی او موږ پوه شوي یو چې زموږ کائنات یو وخت په اول کې یو ګاز و یعنی ګیس و چې نبیولا ورته هم وایي. بیا یوه لویه چاودنه وشوه چې بیګ بینګ ورته وایي، او بیا نور څیزونه پیدا شول او یو بل سره جلا شول چې کهکشاونه وو، ستوري، لمر، سپوږمۍ او ځمکه وه چې موږ پې ژوند کوو نن. ته کله په دې پوه شوې؟ نو هغه به درته ووایي چې په 1973 کې کله چې ساینسپوهانو یوې ډلې د بیګ بینګ او کائناتو پیدایش په اړه کې خبرې وکړې. نو ته ورته ووایه چې هغه څه چې ته پې له 15 یا 14 کاله مخکې پوه شوې، هغه د اول نه 1400 کاله مخکې په قرآن کې ذکر شوي دي. په انبیا سورت کې 21 نمبر فصل 20 نمبر آیت کې راغلي، آیا کافران نه ویني چې اسمانونه او ځمکې سره یو ځای وو او موږ هغه سره جلا کړل؟ 1400 کاله مخکې په قرآن کې دا خبره چا کولی شوه؟ نو ایتیست به وایي چې دا به یو تصادف وي. اوس بحث ورسره نور مه کوه، ته دې بله پوښتنه وکړه چې د ځمکې شکل څنګه دی؟ هغه به درته وایي چې پخوا انسانانو فکر کوو چې هغه ځمکه چې موږ پې ژوند کوو هغه اواره ده. دا په 1509 کې و چې کله سر فرانسیس ډریک د ځمکې شاوخوا کښتۍ وچلولې، هغې ثابته کړه چې ځمکه ګرده ده. دا په 1509 کې پرې پوه شو چې له 400 کاله مخکې کېږي. قرآن دا 1400 کاله مخکې یادوي. دا په قرآن کې سورة النازعات چې 9 نمبر سورت دی 20 نمبر آیت کې راغلی دی. او له هغې وروسته موږ ځمکه د هګۍ په شکل کې جوړه کړه، دوحاها. دلته ورته لفظ دوحاها راغلی چې یو معنی پراخول دي او ځمکه پراخوالی لري، بله معنی د عربي کلمې دوحیه څخه اخیستل شوې چې د هګۍ په معنی ده، او دا عادي هګۍ نه ده. موږ پوهیږو چې ځمکه بالکل د یو بال په څیر باندې ګرده نه ده، دا له قطبونو څخه هواره ده، دا بیضوي شکل لري. د عربي کلمې دوحاها عادي هګۍ ته اشاره نه کوي، دا په خاص طور د شترمرغ هګۍ ته اشاره کوي. او که تاسو د
د شترمرغ د هګۍ شکل وګورئ، هغه هم بیضوي شکل لري. تصور وکړه چې قرآن د ځمکې د بیضوي شکل په اړه 1400 کاله مخکې خبرې کوي. له ملګري دې پوښتنه وکړه دا چا په قرآن کې ذکر کولی؟ هغه به وایي او زما په نظر محمد صلی الله علیه وسلم یو هوښیار سړی و. بحث مه کوه، دوام ورکړه. له هغې نه پوښتنه وکړه چې د سپوږمۍ رڼا خپله رڼا نه ده منعکس شوې، نو هغه به درته وایي چې یو خوا موږ انسانانو فکر کوو چې د سپوږمۍ رڼا د هغې خپله رڼا ده. په دې وروستیو کې په ساینس کې 100 یا 200 کاله مخکې موږ پوه شو چې د سپوږمۍ رڼا هغه خپله رڼا نه ده، دا منعکس شوې رڼا ده. هغه څه چې ته پرې اوس پوه شوې 1400 کاله مخکې په قرآن کې راغلي دي. دا د سورة الفرقان چې 15 نمبر سورت دی 1 آیات کې قرآن وایي د لمر رڼا خپله رڼا نه ده، د سپوږمۍ رڼا د منیري یا د نور په توګه ښودل شوی چې معنی یې پوره شوې یا انعکاس شوې رڼا ده. نو چا ویلی شو چې د سپوږمۍ رڼا د هغې خپله رڼا نه بلکې منعکس شوې رڼا ده 1400 کاله مخکې په دې قرآن کې. هغه کیدای شي لږ غلی شي او وبه وایي سمه ده، کیدای شي ستاسو پیغمبر ډېر هوښیار و. بحث مه کوه، دوام ورکړه. ما په خپل سکول کې لوستلي وو چې لمر که څه هم په لمریز نظام او کهکشان کې سرخي خو په خپل محور نه سرخي. آیا همداسې په قرآن کې راغلي دي؟ نه، دا هغه څه دي چې ما په ښوونځي کې زده کړل. په 1982 پورې ما دا زده کړي وو چې لمر په خپل ځای ولاړ دی، خو قرآن کریم په سورة الانبیاء چې 21 نمبر سورت دی 33 آیات کې وایي دا الله دی چې شپه او ورځې پیدا کړي، لمر او سپوږمۍ، او هر یو په خپل مدار کې په خپل حرکت سره لامبو وهي. د یسجون کلمه د یو متحرک جسم حرکت تشریح کوي. قرآن وایي چې لمر او سپوږمۍ په چورلیدلو سره په خپل محور کې تتاویږي. نن ساینس پوه شو چې لمر د یو ځل چورلیدلو لپاره شاوخوا 15 ورځې وخت نیسي. دا په قرآن کې 1400 کاله مخکې چا ویلي چې موږ پرې اوس اله 20 یا 30 کاله مخکې پوه شو. هغه بل غلی شي. د جواب لپاره مه تمه کېږه، دوام ورکړه. قرآن وایي چې لوی خدای اسمان یو حفاظتي چت جوړ کړی دی. له دې نه علاوه د ځمکې پر مخ ژوند نشي کېدی. په سورة انبیاء چې 20 نمبر سورت دی 22 آیات کې قرآن په څو ځایونو کې د اوبو د سرخېدو یعنی واټر سایکل په اړه خبرې کوي. 29 نمبر سورت سورة الزمر آیات 21 کې، د روم په سورت سورة الروم آیات 13 کې په ډېرو ځایونو کې قرآن د واټر سایکل په اړه تفصیل سره خبرې کوي. دا 1400 کاله مخکې چا ویلی شو؟ هغه بل غلی شي. بحث مه کوه، خپلو خبرو ته دوام ورکړه. قرآن د بیولوژي په اړه وایي چې موږ هر ژوندی شیز د اوبو څخه پیدا کړی. قرآن د نباتاتو په اړه وایي چې موږ ټول بوټي جوړه پیدا کړي او نر او ښځه مو پیدا کړي پکې. قرآن وایي چې حیوانات له اوبو پیدا شوي دي. قرآن وایي چې انسانان له اوبو پیدا شوي دي. قرآن د جنټیک په اړه وایي چې دا د نارینه اوبو نطفه ده چې د ماشوم د جنس ټاکلو مسؤلیت لري. قرآن د جنین پوهنې په اړه خبرې کوي. قرآن د ځمکې پوهنې په اړه خبرې کوي. قرآن د سمندر پوهنې په اړه خبرې کوي. تاسو کولی شئ په دې اړه ساعتونو خبرې وکړئ. د قرآن د هرې ساینسي نښې تر یادولو وروسته له خپل ملګري نه دا پوښتنه وکړه چې 1400 کاله مخکې دا په قرآن کې چا ذکر کولی شو؟ یوازینی ځواب چې هغه یې درکولی شي هغه پیدا کوونکی، جوړونکی او اختراع کوونکی دی. دا پیدا کوونکی، دا جوړونکی او دا اختراع کوونکی موږ مسلمانان الله ورته وایو، موږ ورته خدای وایو. نو نن ورځ ساینس خدای له منځه نه وړي بلکې صرف دروغجن خدایان له منځه وړي. کم علم تاسو نه ایتیست یعنی ملحد جوړوي او د ساینس ډیر علم تاسو خدای ته نږدې کوي. نو ته کولی شي د خپل ملګري نه وغواړي چې زما ویډیو وګوري چې آیا قرآن د خدای کلام دی او قرآن او عصري ساینس چې پکې الله سبحانه وتعالی د شتون په اړه ډیر ثبوتونه شته. صاحب زه یو پوښتنه لرم. دا پوښتنه زما د استاد لخوا جوړه شوې ده. زه د کمپیوټر ساینس د اولني کال شاګرد یم. زما استاد ماته فزیکس راښيي. د هغه نوم راجیف بټ دی. هغه په دې قانع شوی دی چې اکثره خبرې دا د اسلام په اړه ناسمې دي. هغه منلي دي چې دا یو اسې دروغ خبرې دي چې اسلام پسې کېږي. خو هغه یوازې په وروستیو کې په یو ټکي قانع نه دی چې د لوی اختر په وخت کې د وزې بې رحمۍ سره وجل، په دې خبره هغه قانع نه دی. که ما ستا پوښتنه سمه اورېدلې وي چې ستا استاد غواړي چې پوهه شي آیا موږ په هندو کتابونو کې غوښه خوړل لرو که نه. زما هدف د وزې بې رحمه وجل دي. ورور پوښتنه وکړه، هغه د وزې د وجلو سره موافق دی. پوښتنه دا ده چې ولې بې رحمه طریقې سره وجل کېږي. سمه ده، نو هغه قانع شوی چې تاسو غوښه خوړلی شئ. خو هغه پوښتنه کوي چې ولې مسلمانان حیوانان تر وجلو مخکې ځوروي. هلته یوه جټکه ده، یوه ضربه او حیوان مري. نو ولې دا ذبیحه ورو ورو کېږي؟ د ذبیحې دلیل دا دی چې ټول اول د اسلام موږ ته حلالوي. کله چې موږ ذبیحه کوو موږ ستونه یعنی د غاړې رګونه او د سان نالۍ پرې کوو بغیر له دې چې سپاینل کارډ ته زیان ورسوو. ځکه که سپاینل کارډ ته نقصان ورسیږي نو زړه به یې ودرېږي او د ستوني طرف نه په حلالولو کې هغه رګ چې زړه ته ځي هغه سمدستي پرې کېږي هغلته. اوس کله چې موږ ستونه د سان نالۍ او د غاړې رګونه سپاینل کارډ ته د نقصان ورکولو نه
بغیر موږ دا پرېږدو نو زړه لا هم پمپ کوي او ډېره وینه له بدن څخه وځي. نن ساينس موږ ته وایي چې وینه د میکروبونو او د بکټریاګانو لپاره ډېر ښه ځای دی. نو موږ مسلمانان نفاظت ته پام کوو، صفایي ته پام کوو. موږ غواړو چې وینه له بدن څخه ښه وځي. کله چې وینه له بدن څخه وځي حتی هغه زهر، میکروبونه او بکټریا چې په وینه کې دي له بدن څخه وځي. کله چې موږ دا غوښه بیا خورو نو د بیماریانو دا چانس لږ وي. کله چې موږ ستونی د ساه نالۍ او غاړه پرې کوو نو هغه رګونه چې دماغو ته ځي او درد وړي او د درد احساس وړي او د درد احساس وړلو مسؤل دي نو هغه هم پرې کیږي. نو حیوان درد نه احساسوي په دې وخت کې. حیوان چې پښې وهي او رپیږي دا د بدن څخه د وینې په تیز وتلو د وجې کیږي. دا پښې وهل او رپېدل د درد د وجې نه وي، دا د عضلاتو د راټولېدلو او غځېدلو له امله کیږي دغه شان. نو حیوان په ارامه مري. د حلالۍ اسلامي طریقه ډېره زیاته ښه ده. د دې نه بغیر کله چې تاسو حیوان په اسلامي طریقې باندې حلال کړئ غوښه د اوږد وخت لپاره تازه پاتې کیږي ځکه چې وینه نه لري. امید ده ستاسې خبرې ته جواب شوی وي.